چې کم زړه د ګناه د وجې نه وژلی شوی، کم زړه د ګناه د وجې نه کمزوری شوی، کم زړه د ګناه د وجې نه چنجن شوی دی، هغه اوس را ژوندی کو او د رب العالمین په طرف باندې روان کو. امام ابن قیم رحمه الله په طریقة الهجرتین کې او دغه شان مدارج السالکین دریم جلد 244 نمبر صفحه هغه کې وروي ذکر کړی دی. اگر که علماء په سندن کلام هم کړی دی، د سار سنت نو ورسته او د فرض نه مخکې څلوېښت کرت داسې ویل پکار دی چې یا حی یا قیوم لا اله الا انت، یا هغه ذاته چې تا همیشه ژوندی، یا هغه ذاته چې ته منتظم د دې ټولو مخلوقاتو یې، نشته حقدار د بندګۍ سوا ستا نه. ته وایې چې ما ته سنت په خپل ټیم کړي. د سار په سنتو کې اسلام موږ له 23 سنت طریقې ښودلې دي، یو هم پکې موږ له نه معلوم. شکر وباسو زه امام اهل حدیث ته اول رکعت اوږد کړي، بیا به سره برخه والو، اول زه بیا ته بیا بل بیا بل. 23 طریقې صرف د سار په سنتو کې دي. یو طریقه ابن قیم سے فرمایي دا ده اگر که د سنت لحاظي هغه ذکر کړی د خو نور علما ور باندې ټک کړی دی. یا حی یا قیوم لا اله الا انت 40 کرته دا وایه.